سلامونه ګرانو دوستانو، تاسو ته نوی کال 2022 ډیر زیات مبارک شه. زه زمان افریدی ستاسو ته زه نن د شیبا اینو یو پروجیکټ په اړه خبرې کوم. ګرانو دوستانو، شیبا اینو پروجیکټ به زه تاسو ته ایکسپلین کوم، تشریح کوم، خو د هغې نه مخکې د ډاو په نوم باندې یو ټیکنیکل ټکی دی. تاسو به چې کله په کرپټو کرنسي کې کار کوئ، اخلئ، خرڅوئ، نو هغه پروجیکټس کې تاسو ډاو ټکی خامخا اورېدلی دی. ډاو ټکي ته مونږه ډیسنټرلایزډ اټونومس ارګنایزیشن یا کارپوریشن هم ویلی شو، ډیټا اکسس آبجیکټس هم ویلی شو، چې دې کې کوم خلک پروجیکټس ډیزاینري، ډیولپري یا د هغې ممبرز یي، هغوی کولی شي چې فیصلې وکړي، ډیسیژنز وکړي او نوې لارې ایجاد کړي او هلته خپلې نظریات یا آیډیاز وړاندې کړي، نه چې یو سنټرل ګورنمنټ. د دې مطلب چې ډیسنټرلایز پاور اختیار عامو خلکو سره ده، نه چې یو حکومت سره. د ډاو نه مخکې چې زه لاړ شم تاسو ته ایکسپلین کوم، زه دا وایم چې تاسو ما سره اوسئ. په د کرپټو کرنسي کې به زه تاسو ته ډېر ښه انفارمیشن راوړم او به زه تاسو ته پښتو کې هم ترجمه کوم. زما مینلی فالوورز په ټیک ټاک کې او په یعنی زموږ فرندز چې دي، فالوورز نشو ویلی، هغه دري لینګویج، فارسي لینګویجز دي، خو چونکې زموږ په افغانستان کې پښتانه په فارسي او دري پوهیږي، نو دې خواته د سیمې دې خواته خیبر پښتونخوا یا نور د دنیا په هر اړخ کې چې یا هر ځای کې پښتانه اوسیږي، هغې دپاره زه چونکې خپله ډېر زیات انټرست یم چې یو داسې اکسنټ پښتو لهجې سره زه خبرې وکړم چې دواړو ته قابل دی قبولي. دوستانو راځئ چې اوس زه تاسو ته ووایم چې شیبا اینو ټیم ډاو یا ډي ای او د جوړ کړی دی. د دې غرض څه شی دی او د څه دپاره جوړ کړی دی؟ شیبا اینو یو شیبا سواپ لري چې هغه ځان ته پروجیکټس جوړول غواړي او هلته فیصلې کوي. هغې کې چې کوم خلک کارونه کوي، نو هغوی هلته یو ټوکن جوړوي په نوم دی بون. دا یو نوې خبره ده، نوې خبر دی، اوس جوړ شوی دی او اوس یې تصمیم نیولی، یعنی ډیسیژن یې کړی دی چې مونږ په کار ده یو نوی ټوکن په نوم دی بون جوړ کړو، BONA. نو دې دپاره چې شیبا اینو مونږ دا خبر په صحیح طریقې سره پوه شو چې د شیبا اینو کې کوم خلک کار کوي یا کوم خلک انویسټ کوي، هغوی د دې ټوکن په هکله به فیصلې کوي. د شیبا اینو د ډاو کوم ټوکن چې جوړي، هغې بیټا ورژن یعنی یو نوی متن د هغې عنوان چې دی بیټا ورژن په نوم دی، خو په بیټا ورژن کې هغوی ډاو 1 جوړي، DAO 1 جوړي، چې بیټا ورژن کوم امپلویز دي، کوم کسان چې کار کوي، هلته د فیصلې حق لري او کوم خلک چې په هغې کې انویسټ هم کوي، نو هغوی کولی شي چې خپلې فیصلې وکړي. او دا فیصلې چې دوی کله کوي، نو تاسو به د بلاک چین کې دننه سمارټ کانټریکټس نومونه هم اورېدلي چې په بلاک چین کې بیا سمارټ کانټریکټس وي، هغې په ترو باندې دوی کوم انویسټرز چې انوایټ کوي، هغوی به اخلي او خرڅوي. په ډیسنټرلایز ایکسچینج کې تاسو DEX په نوم به مو اورېدلي چې ډیکس څه ته وایي. په ډیکس کې شیبا اینو دا هم وایي چې مونږ چې کله فیصلې کوو، نو هغه به صرف د ټیم نه وي، پیله خو دوی د سنټرل کوم پاور بني، عام پاور وي، ډیسنټرلایز وي، بیا په دې کې چې کوم کسان کار کوي هماغه خلک دي او کوم خلک چې انویسټ کوي، هغوی به عام خلک هم د فیصلو حق لري. نو راځئ چې وګورو چې شیبا اینو دی څه شی. شیبا اینو یو ټوکن و چې د اګست د کال په 2020 اګست کې دا انټروډیوس شو، مارکیټ ته راښکاره شو. او د دې ټوکن چې کوم بنیاد و، نو هغه د ایتیریم د سیستم نه خپل هغه هدف یې ترلاسه کړ، یعنی د ایتیریم سیستم نه کار واخیسته او خپل محبوبیت یې ډیر زیات لوړ کړ، یعنی خپل پاپولاریټي زیات وړاندې خلکو ته ثابته کړه چې زه یو ټوکن یم
او دی متاثره شوی و د ډاج کوین نه، خو بیا د ډاج کوین کلر په نوم باندې چې ډاج کوین به زه د منځه وړم، نو هغه راغی او مارکیټ کې ځان یې انټروډیوس کړ. ډاج کوین هم یو داسې کرپټو کرنسي و چې یو ټوکن و چې هغه کمپیوټر شاته د هغې ډیولپر ناستو او هغه ګپ شپ نه، یعنی یو ټوق نه چې بیټ کوین دومره مشهور شو نو زما به ډاج کوین هم مشهور کیږي. نو چونکې ډیر زیات مشهور شو، خو شیبا اینو هم د مغه کوم تګلاره چې و، یعنی دغه وی اف هغه کوم ټرمینالوژي چې و هغه فالو کو. ډیر ټوکنونه جوړ شو په مارکیټ کې، یو انټروډکشن یې واخیسته، خو ډاج کوین نه پس بیا شیبا اینو ایون بیټر طریقې سره خپل هغه پوزیشن مارکیټ کې وساتل، او په نړۍ کې په کرپټو کرنسي مارکیټ کې 13 ډیجیټل یعنی کرپټو کرنسي دی چې د هغې 18,004 ډالر یعنی 18.4 بلین ډالر د دې مارکیټ کیپ دی د ټیم کې. او دا خبره یعنی بیټا ورژن داو د پروجیکټ شیبا اینو په داسې یو ټیم کې انټروډیوس کړي چې کله ډاج کوین هم خپل یو نقشه یو میپ انټروډیوس کړی دی چې مونږ به مختلف پروجیکټس او مختلف نیو فیسیلیټیز به خپل بایرز ته، یعنی څوک چې پیسې انویست کوي په ډاج کوین کې مونږه انټروډیوس کوو. نو چې څنګه ډاج کوین دا پروجیکټ انټروډیوس کړ، نو ورسره نن سهار ما د جنوري 1 جنوري 2022 کال ما چې خبر ولوسته چې شیبا اینو دا 1 یعنی بیټا ورژن خپل یو نوې پروجیکټ انټروډیوس کړي. نو دا خبره ما تاسو سره شیر کړه. ګران دوستانو، ما سره اوسئ. زه خپل لنډ خبره یو منټ خو په ټیک ټاک کې اچوم، خو زما کمپلیټ ویډیوګانې به تاسو په یوټیوب کې زمان کرپټو ډاټ کام په نوم باندې، که زما انسټاګرام ده، که ټیک ټاک دی، که یوټیوب دی، که فیسبوک دی، هر څه دی په نوم د زمان کرپټو ډاټ کام به وي. تاسو ته زه یو ځل بیا نوې کال 2022 ډېر زیات مبارکي وایم او خوشاله اوسئ، با عزت اوسئ.